بسم الله الرحمن الرحیم. شروع کوم په نام د الله چې ډېر زیات مهربان او رحم کوونکی دی. نن را سره یو خوږ میلمه زموږ چې کوم ګیسټ دی ډاکټر ابن امین صاحب، پی ایچ ډي سکالر اینڈ ایجوکیشنلسٹ اور گوهر پبلشر ټیچر ټرینر صوبایي منیجر هم دی. د سر نه به یو څو تپوسونه کوو چې د پیرنټس څه رول وي، څه کردار وي، کوم چې هغه خپل ماشوم باندې چې هغه تعلیم کوي د پلی ګروپ نه والا فردر یونیورسټي لیول پورې. نو آیا پیرنټس ته سر څه پکار دي داسې د خپل بچي حوالې سره د هغې نظرثاني او د هغې هغه تعلیمي لیول چې کوم دی هغه بنیاد چې کوم دی؟ بسم الله الرحمن الرحیم. نادر خان صاحب ډیره مهرباني، تاسو راغوښتم دلته. تاسو ډېر ښکلی سوال وکړو چې دا تړلی دی د والدینو سره، او موږ ورته دا وایو چې د ایجوکیشنل کیریر کې د والدین کردار څه شی دی. یاد وساتئ ډېر موږ نه پیرنټس دا تپوس کوي چې موږ خپل ماشومان سکول ته لیږو، بس دا کافي ده. دا کافي نه ده سر. د ماشومانو په ایجوکیشنل یا په تعلیمي ماحول کې یا په تعلیم کې د والدینو ډېر غټ کردار دی. والدین صرف دا نشي ویلی چې یاره بس ما سکول ته خپل ماشوم ولېږلو دا کافي ده. سکول کې خو زیات زیات 8 غنټې 8 غنټې تېرېږي، خو دکه ماشوم په کور کې تقریبا 14-15 غنټې تېروي. اوس دلته مسله څه شي ده، زمون والدین خپل ماشوم ته مناسب ټایم نه ورکوي. کدی خپل ماشومانو ته مناسب ټایم ورکي او صرف د ماښام نه بعد د خپل ماشومان د خپل هوم ورک لپاره کینی او صرف دا تپوس هم دی وکړي چې بچی نن تا په سکول کې څه ویلي دي، یقین ومنه ماشومان به مخکې ځي. ډېر والدین بیا په دې کې دا خبره هم کوي چې یاره مونږ خو انپړ یو، مونږ ته دا سبق نه راځي. نو هېڅ خبر نه ده، دومره خو کولی شي چې خپل ماشوم ته په خپل کور کې کینی او ورته وایي چې بچی نن د سکول کې څه ویلي دي، دا چې څه دې ویلي دي بچی دا دوغراو کا. ایون د هغه کېناستل هم چې کوم دی که نه، په هغه سکول کې کېناستل یا په هغه کور کې پراپر ټایم ورکول، دا هم د ماشومان ایجوکیشنل کیریر دی. او یقین ومنه داسې ماشومان مخکې ځي که والدین ایجوکیټډ وي او که ان ایجوکیټډ وي. ډاکټر صاحب زما مختلف ځایونو کې انټرویو، اکثر چې زمونږ انټرویو نو مونږ فارنر چې کوم دي یا کوم مغرب ممالک کوم یوروپ کانټریز چې دي، اکثر مونږ هغه مونږ نشاندهي کوو چې دا ملک ډېر په تعلیمي میدان کې مخکې دی. آیا مونږ ته او به طور یو پاکستان نیشن چې کوم دی مونږ ته څه پکار دي چې مونږ داسې یو څیز تعلیمي نصاب یا نظام راوړو چې مونږ نه خلک اخذ وکړي؟ دې حوالې سره ستاسو خپله نظریه تجزیه څه ده؟ یاد وساتئ د هر ملک خپل کریکولم دی، خپل نصاب دی. اوس زمون نصاب هم بدقسمتۍ سره داسې وي چې ډېر زیات ټایم پې وړېږي، حالانکې نصاب دا دی، کریکولم دا دی چې دا به 5 9 6 سال بعد دا اپډیټ کېږي. نصاب یا کریکولم کلم چینج کېږي نه، دا اپډیټ کېږي. په دې کې انوویشنز راځي، په دې کې رینوویشنز راځي، په دې کې اپګریډیشن راځي. زمون کریکولم ښه بهترین کریکولم دی. زمون د هر ملک خپل کریکولم وي. یاد وساتئ په کریکولم کې 3 خبرې دا ډېرې زیاتې ضروري دي. یو خبره دا چې ستا کریکولم یا زمونږ ملک نظریه څه ده، فلسافیکل فاونډیشن یې څه دی، هغه دا دی چې زمونږ په ملک لا اله الا الله محمد رسول الله. نو ستا په کریکولم کې به داسې شی نه وي چې ستا په نصاب کې به داسې شی نه وي چې دا د دې سره الټه وي، یا دا شیان به ته پکې نه ایډ کړي چې هغه ستا د لا اله الا الله محمد رسول الله خلاف وي. دویم خبره ستا په کریکولم کې چې کله جوړیږي نو هغه سایکولوژیکل فاونډیشن وي، مطلب چې کم مواد یا کم کریکولم جوړي دا د ماشومانو د ذهنونو مطابق وي. دریمه خبره پکې دا وي چې سوشل کلچر فاونډیشن دا یو بل بنیاد دی. زمون معاشرتي سوسایټي یا معاشره یا زمون کلچر تهذیب وغیرہ چې کم دي د دې نه خلاف نه. بیا اکنامیکل فاونډیشن، اوس زمون غټه مسله دا ده چې مونږ مغرب فالو کوو. یاد وساتئ کلم ته چې په بل ملکونو پسې ګرځې نو ستا ملک خپله ترقي نه کوي. ډاکټر صاحب اخیری سوال او اخیری یو پیغام پیرنټس ته، کوم والدین چې دي هغو ته ستاسو څه پیغام دی، څه میسج دی تعلیم حوالې سره، او کوم زموږ چې تعلیمي ادارې دي او هغه کې چې کوم ټیچر سټاف دي هغو ته ستاسو څه میسج دی؟ دا یو سوال ستاسو ډېر قیمتي دی. دا یو خبره زه ته د اوس نه کوم که والد صرف دا وایي یا والدین پیرنټ صرف دا وایي چې ما دا ریسپانسبیلیټي ده چې زه یو ماشوم سکول ته ولېږم نو دا کافي نه ده.
تب از ا پیرنټ د سکول سره کنیکټډ وي، تب از ا پیرنټ د ټیچر سره کنیکټډ وي، تب د خپل ماشوم تپوس کې زما والد صاحب یا زما والدین چې کوم دي د ماشومانو دا سکول ته راځي نه، دا د سکول سره کنیکټډ نه وي، د دې فیس په ټایم باندې نه وي، د پلار ته دا نه پته چې زما ماشوم په کوم کلاس کې دی، دا بدقسمتي ده. نو اټلیست په مور پلار کې چې یوم د سکول سره کنیکټډ وي، اټلیست د پرنسپل صاحب نه، اټلیست د ټیچر نه دا تپوس وکړي چې زما ماشوم دلته راځي، د ده څه کمیانې دي، د ده څه پلس پوینټ دی، نو بیا به دا ماشوم مخکې ځي. د ټیچر سره څه پکار دي، یا ساټي ټیچر ته خو موږ دا اکثر لویو چې کیپاسټي بلډینګ دی کوي، ځکه چې د خپل ځان اپ ټو ډیټ کوي نه کنه، نو دا ټیچر بیا پراپر ټیچر نه دی. دی به ټریننګ حاصلوي، دی به سی ټي کوي، دی به پی ټي سی کوي، دی به بی ایډ کوي، دی به ایم ایډ کوي، دی به پروفیشنل ډیولپمنٹ د خپل ځان کوي. یو پرسنل ډیولپمنٹ دی، یو پروفیشنل ډیولپمنٹ دی. پروفیشنل ډیولپمنٹ دی د خپل د پیشې سره به کنیکټډ وي، دا به ډیولپمنٹ کوي، دا به نوي نوي شیان زده کوي، او چې چېرته نوي شیان او بهتر ریسرچ زده کړي هغه به دی په خپل کلاس روم کې امپلیمنٹ کوي او په خپل کلاس روم کې دی اډاپټ کوي. او والدین او ټیچر چې په یو پیج باندې وي، نو دا یا ما دا خبر ځان سره لیکي ا ماشوم به کلم رستونه پاتې کیږي چې په کم سکول کې والدین او استاد دواړه سره کنیکټډ وي د هولیسټیک ډیولپمنٹ لپاره، د ماشوم د هولیسټیک ډیولپمنٹ لپاره، نو ماشوم کلم لاندې نشي پاتې کېدی. بالکل دا ډاکټر ابن امین صاحب چې کوم تعلیمي شعبې سره هغه د دې هغه بانډ دی، د هغې هغه تعلق دی، او پوره پاکستان کې مختلف سکولونو ته د دې هغه سروې کېږي، د هغې هغه ټیچر ټرینر دا ورکوي پوره پاکستان ته. نو دا ډېرې قیمتي خبرې وې او د ویډیو وګورئ او مخکې شیر کړئ. تھینک یو.